الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد دي مبارك كتاب كي درسونه دا سلسلة او غرض او مقصد هغه د مسلمان عقیده پیژندو چې د مسلمان بس عقیده د الله په باره کې. نو دی کتاب کې د مسلې تفصیلا بیان شوی دی چې هغه تعلق ساتي د توحید سره او به خصوصا د توحید الوهیت سره چې الله سبحانه وتعالى سره په عبادت کې هیڅ شی هم نه شریک کې. اول کې مؤلف رحم الله دی آیت نه شروع کړی و، کتاب التوحید وقول الله وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله ایمان دي پیدا کړی انسانان او پیریان مگر د خپل عبادت لپاره. دا یو قسم باب دی چې بدی کې مسله د بیانېږي چې د مخلوقاتو د پیدایش مقصد څه دی. یو درې خبرې بنیادی په هغه باب کې موږ زده کړې او په هغه مسلو کې چې یو خو دا خبره د انسانانو او د پیریانو د پیدایش مقصد هغه عبادت دی. دویمه مسله بنیادی دا وخو شو چې عبادت هم توحید ته ویل کیږي، ګنې عبادت خو مشرکان هم کړي، خدای غو عبادت په دین او قبول شوی ځکه چې په غي کې د الله لپاره یووالی نو اخلاص نو توحید نو. دریمه مسله به کې دا واضح بیان شو چې د الله حق دی په بندگانو باندې او هغه حق دی الله یو ګڼل په عبادتونو کې، د عبادت به صرف دغه د پاره کې. حدیث د معاذ بن جبل رضی الله عنه سره تیر شو چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په خر باندې سور او هغه ته دا مسله بیان کړه چې حق د الله په بندگانو داده چې دوی به د الله سره څه شی نه شریک کړي، او بیا د بندگانو حق په الله باندې چې الله په ځان لازم کړی دی نه بندگانو هغه داده چې الله به هغه انسان له عذاب نه ورکوي څوک چې د الله سره شریک نه جوړي. دا غینه بعد باب راوړی دی، دا بنه باب شروع کونن باب فضل التوحید وما يكفر من الذنوب. اول خبر خدای ساتي چې باب په عربی کې مطلب دی المدخل الى الشيء، یو شی ته د ننوتو لار دي ته باب ویل کې، دروازې ته باب ویل کې. خو باب بیا په دوه قسم، یو حسي چې انساني محسوسي، یو معنوي. دي کتابونو کې چې راځي د علم په کتابونو کې باب او پلاني باب کې دا مسله ده معنوي باب دی. نو بابي د باب لاندې بیا مسلې دي. نو اوس دا مؤلف رحم الله غواړي چې تاسو مسلې ته ورننه باسي، دا غیر په باب یې خو دی. دا د باب مطلب دی وجه فضل التوحید وما يكفر من الذنوب. دا باب یې خو دی د دې بیان د پاره چې د توحید فضیلت او هغه ګناونه چې د توحید ریجی. یو مطلب دا شو کده ما موصوله شي او په دې باندې طلاب علم او علما پوي. دویمه ترجمه به دا یو مطلب کده ما مصدریه شي چې فضل التوحید وتکفیره الذنوب، د توحید فضیلت او د توحید ریجول گناهونو لرا. او دا ډیر واضح دی، ریجول گناهونو لرا، هر قسم گناه د توحید د لاسه لري ریجی. دا خود باب کې خو د مستوسخه خلک باب کې خو د وبز ځان نه کې خو په دې بر ته اوس دلایل بیانې او دلیل په شریعت کې چې کوم معتبر دی هغه کوم یو دلیل دی قران او حدیث نه. کې سره دا و چې قیاس ته او اجماع ده، د قیاس او اجماع د قران او حدیث نه ثابتېږي، د بل ځین نه ثابت شي. موږ اکثر دا خبره کوو چې زمونږ دوه اصول دي، اطیع الله
واطيعوا الرسول. دا بس خلک مونږ اعتراض کې خاطه سو اجماع نه مني د امت، تاسو قیاس شرعي نه مني وای منوي، خو ته د قیاس او اجماع د کوم ځای نه ثابته چې دا به مني؟ وی دا به د قران او حدیث نه ثابتو. نو بیا خبره غیر رانه. نو لنډه دا چې اصول سو شو دوا، چې تفصیلی کې بیا به کې اجماع مرضی قیاس مرضی، دا خپل زید د بیان دا غزه نه دي. نو اوس په دې باندې دلایل راوړي د الله د کلام نه او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کلام نه. اوله کې آیت راوړي وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. د دې مخکې چې د آیت تفصیل د تو کما مخکې مسله بیان کړ د توحید، چې توحید څه ته وایي او موږ پیدا شي د څه د پاره یو د توحید د پاره. پس لکه یو شوق پیدا شو د توحید سره، نو چې شوق دې پیدا شونه بیا وی واوره د توحید فضیلت چې د شوق ته خډیر شي. کله چې یو شی فضیلت ته معلوم شي کنه، نو بیا بس کی بیا به سره ستامینه محبت ډیر شي. لکه اوس یو سړی دا خبره واوریدا چې یو سړی د جمی سره مونږ کی، نو د جمی مونږ غوړه دی د یوازې مونږ نه 20 درجه، 100 درجه 20. نو د کوم سړی چې په جمع کې مونږ کو لکه د چې 20 پیری مونږ کو او دا هغه مونږ یو حسابي، د دې سره واستای شوق او جذبه هغه ډیر شي، نو بیا به تنه د جمع مونږ نه قضا کی. د دې لپاره دلته دا مسله راوړي چې د توحید څه فضیلت ته چې دا و پیژنو، نو زمونږ به د توحید سره محبت خډیر شي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. دا آیت راوړه ده الذين هغه کسان آمنوا چې ایمان راوړه. ایمان نه مطلب دلته د مفسرین وی یعنی د الله د لپاره خالص عبادت کړي. ایمان خډیر وی موږ راوړه وی کنه وی دا د غیر الله بندگی چې کوي دوی سوې چې موږ ایمان نه راوړه. هغه وی موږ ایمان راوړه. قبرونو ته درگاہونو ته بوتانو ته خورو ډیرو ته چې پراته دي دوی وی موږ ایمان راوړه. ایمان نه مطلب هغه ایمان چې خالص د الله بندگی دی کړي، د الله سره د څه شی نه شریک کړي. دویم کار یې څه کړی دی؟ ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، او نه ګډوډ کړي. یلبسو مطلب دا دی ګډ یو شی د بل شي سره ګډوډ کول. نو دوی ایمان نه دی ګډوډ کړي د ظلم سره. د ظلم نه مراد دلته څه دی؟ شرک دی. ځکه چې د ایمان په مقابله کې شرک راځي او د شرک په مقابله کې څه راځي؟ ایمان راځي. نو الذين آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړل دي، عبادت خالص د الله کړی دی. ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، او دوی به د ایمان نه دی ګډوډ کړی د ظلم سره. نو واضح دی چې ظلم نه مراد څه دی؟ شرک. کله چې دا آیت نازل شو په صحیح بخاری کې د حدیث ته عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې کله دا آیت نازل شو نو وی چې شق ذلك على الصحابه، صحابه کرام من دا خبره ډیره ګرانه ولګیده او وی چې دا ډیره غټه خبره ده چې ظلم قطعا نه کړي. نو یا رسول الله اينا لم يظلم نفسه، من کې هر سړي سره ظلم د ځان سره کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتوی ليس الامر كما تظنون، دا غ ظلم نه ده کوم چې تاسو سوچ کوئ. انما المراد به الشرك، دې ظلم نه مراد څه دی؟ شرک دی. الم تسمعوا الى قول الرجل الصالح يعني لقمان، وی تاسو د لقمان حکیمه خبر نه اوریدل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې هغه خپل زوی ته وی یا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. نو باز بندگان هغه دي چې ځانونو سره ظلم کوي. به د ظلم په درې قسمه دي. اولنې ظلم اظلم الظلم، یعنی په ظلمونو کې بدترین ظلم دا دی چې ته د الله سره څه شریک کې په عبادت کې. څنګه ظلم دی؟ ظلم دي سي دي د الله سره خصوص ظلم نشي کولای. کولای شي
نشي. د انسان ظلم وکړي چا سره؟ ځان سره. هغه دې سی وکړو چې دا خبره برایشي ان شاء الله پر روان درسونو کې چې کم سړی شرک وکړو الله یې نه بخي، کداغه باندې مړ شو الله یې نه بخي، الا دا که جون کې توبه وستا او توبه ته الله قبول کړه صحیح. حکومت دې شرک باندې مړ شو نو الله یې بخي نه بخي. د همیشه لپاره بچرته زی جهنم ته بزي. د دې لپاره دعا غوښته نه دی جایز، په دغه جنازه نه کیږي، د مسلمانانو په مقبره کې نه خخېږي، د ته غسل او کفن دي سنور کړه کیږي چې د مسلمانانو د مسلمانانو د بچو په منځ کې به میراث مسله ختم شي. نو د ځان سره ظلم نشو. بدترین ظلم خدای دی چې ځان همیشه حقدار کو د جهنم والعیاذ بالله. نو ذکر ټول غړ ظلم دی. دویم ظلم د انسان د خپل نفس سره غداري چې انسان خپل جسم له هغه حق نه ورکي کوم چې دا غي دی. لکه یو سړی دی و چې زه به هر ورځ روزه نیسم، هر ورځ به روزه نیسم، د خپل بدن سره څه کوي؟ ظلم کوي. یو سړی و چې زه به ټوله شپه تهجد کوم نه به وده کېږم، د خپل ځان سره ظلم کوي. د طریقه د پیغمبر خو نه. هغه ولنې ظلم چې موږ کوم ذکر کو چې هغه شرک د انسان د خپل ځان سره ظلم دی. نو به د ګناونم د خپل ځان سره ظلم دی. اگر که د شرک هغه درجه ته خو نه رسی، خو ته د کمزور بدن راکاږي او جهنم ته بوزي، نو ظلم وسره کوي کنه. ته پته ده چې کله ګرمي شي ته په ګرمۍ کې صبر نشي کولای، سره د ایسیانو سره د پنکو، او به ته د بدن راکاږي جهنم ته بوزي، نو څومره ظلم دی د خپل ځان سره وکړو. دریم قسم ظلم دی د یو انسان ظلم په بل انسان باندې. د خو واضح دی، خو کله چې ظلم ویل شي نو ذهن کم ظلم ته ځي نه. د یو انسان ظلم په بل انسان باندې. نو دا ساتي چې ظلم صرف دا نه دی چې انسان راولګي د بل انسان ظلم وکړي، ظلم دام دی چې انسان راولګي په خپل نفس باندې ظلم وکړي. په دې انسانانو کې دي انسانان شتي. الله په قران کې وایي ثم اورثنا الذين اصطفينا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. الله بدوی کې باز هغه دي چې خپل ځان سره ظلم کوي. خپل ځان سره ظلم یو معنی دام ده چې څه نیکیانی کوي او څه بدیانی کوي، یعنی ګډوډ کړی دي، کله بدی کوي کله نیکی کوي. دا ځان سره ظلم دی. الله دې دینه منګه ساتي. اولئک لهم الامن. الله به خلکو له څور کوي امن به ور کوي. دویم هم مهتدون او هدایت به ور کوي. دا توحید فضیلت شو کنه. الذين امنوا. یسلو د آیت ولې دلته راوړو؟ د دې لپاره راوړو چې یو سړی کله د الله عبادت خالص وکړو او دغه سره شریک جوړ نه کو، الله به له څور کوي امن او دویم هدایت. سره امن دی مسلې ده. صحیح خبره ده چې دا امن په دنیا کې مور کې الله او په آخرت کې مور کې. اگر که بعض علما وي د دې امن نه مراد ده امن په آخرت کې د جهنم د عذاب نه، خو چون کې دا لفظ عام دی نو غوره به ده ان شاء الله چې دا عام دی دنیا او آخرت کې. دنیا کې بدلم الله امن درکې. یو سړی موحد دی، یو سړی موحد دی نو زړه مطمئن دی، امن محسوسي. او دویمه په کومه معاشره کې چې توحیدی الته امني. زمون په دې ملکونو کې ولې امن نشته؟ دا یو غټه وجه ده چې الته الله حق صحیح نه دی پیژندل شي. امن ګور ډیر اوچت نعمت دی، ډیر اوچت نعمت دی. ګوره زه ته یو فائدې ذکر کوم. ابراهيم عليه السلام دعا وغوښته د مکې ولادت لپاره. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله. یا الله وګرځي دا خار امن والا او ورک رزق د دې اوسیدونکو ته. رزق مخکې ذکر کو که امن مخکې ذکر کو؟ امن مخکې ذکر کو. ځکه چې رزق یو امن نه نو دا رزق خونم نشي غسته. امن مخکې ذکر کو. الله بسورة النحل کې دی کلی مثال بیان کړی. وضرب الله مثلا قريه كانت آمنة مطمئنة. یو کلیو خپ امن او امان.
یاتیها رزقها رغدا من كل مکان د هر طرف نه رزق راتو غوي ته پراخه نو مخکې امن ذکر کو رزق امن حاصل دا شو چې امن غټ نعمت ته رزق غټ نعمت ته امن غټ نعمت که زه استاد دا وایم چې راځه دلته یو زیده هغوی به تعالی 10 کروڑ ریال درکړي خو دومره ده چې په علاقه کې به د ډاکوان قتل و قتال یره به دي هر وخت دغه پیسې به پټیم دی لزه کته وستا کار زه به درکم خو زه کته ول چا کار دی د وستا کار دی کې دي څوک د دې پیسو مړون کې دي چې د لاس نور ته مشاکل لاشي او یو بل هغه ته دول شو چې غریب به ظالم مزدوری کې استقبال قسمت ته 80 روپے دیړی ولګي او 100 روپے ولګي خود عمر ده چې علاقه کې به امن او امانی ته هیڅوک سني شي ویلې ته چې چرته زیال تزا خپل عبادت خب پراخه خ واضحه خ کولاو کوا ته به څوک نه تنګي کم نعمت بخو خوي ها اډيري پیسې لس کروڑ ریال هم لوي شي ها امن لس کروڑ ریال نه چې لس کروڑ ډالر یې کان ډالر او امن نه نو سکون به ونه مومي خون به ونه خلې دي پیسو او عمر لبدي دا سوچي چې دا اوس په کومه سوړه ورومندم چې پټې امن راځي د انسان په ژوند کې او په معاشره کې د سدلاسه توحید دلاسه نوري مسباب دي خو یو داش امن په آخرت کې خو واضح دی امن مطلب څه شو یعنی د جهنم نه امن د جهنم د ور نه امان بدلته دا فائدې ده ساتي الله زب امن ورکومه خو د ټولو انسانانو امن یو شان نه دی څنګه اوس یو سړی دی موحد دی خو مضبوط او ګناهونه تی کی عام ګناهونو کې پروت خډیر یو سړی دی موحد ګناهونه تی بالکل نه کی غنی شو لږی به خو چته نادرن تی ګناهوش و دې دوه امن کې فرق دی څنګه دا یو ډایرک جنت ته ځي نه امن وته ملاو شو د دویم تم امن ملاوي خو جهنم ته بزید هغه ګناهونو د لاسه کله وغوړي بیا به روباسي جنت ته نو په امن کې فرق راي کرانغه یو شن امن نه چې تخپه باندې واچي اخو الله ویلي دی اولایک لهم الامن بس د جنت نه د جهنم نه په امان کې او جنت ته بزو ټیکټ را سره شتي خپه باندې واچو مزید نه یو شان امن خو نه دی کم امن چې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور کړی دی هغه نه لاندینو خلکو لور کړی نه به د نور پیغمبران به شهیدان نیکان علما صالحین او به عام ګناګار امتی کوم ځکه دوی یو ځان کې یو شان کې دیش وهم مهتدون او دوی بني غلار الله بو تعالی رخینه نو علماء سوي كم علماء چې امن مراد اخرت ته په اخرت کې امن دي نو سوي اولئک لهم الامن په اخرت کې وهم مهتدون په دنیا کې نو په دنیا کې په هدایت د هدایت په سبب وګرځي د امن په اخرت کې خو موږ دوی چې امن عام دی په دنیا کې هم په اخرت کې هم نو هدایت هم عام دی په دنیا کې هم په اخرت کې هم خو دنیا کې خو هدایت واضح دی چې الله دې کمل روحي نی غلار به دې الله غي ته رواړی ګور نی غلار خوا او نی غلار معلومول د ډیرو کسانو ته نصیب کیږي خدای لګو کسانو ته نصیب کیږي چې نی غلاري ته رواوړي د لګو کسانو ته نصیب کیږي خډیر کسان دي چې لکه مثال کم ملګری چې ګيري خره یې وړي کوي دوی دا منی کنه منی چې دوی د ګناکار کوي منی یعنی مطلب هغه هدایت وسرشتي چې صرف لار معلومه لار وته معلومه ده چې زماده کار غلط دی د صحیح نه دی خو دې لاري ته راوړې د مشکل دی سندري وره غوتم حرام وي نشي چې غوتم حرام وي صرف دغه معلومات دی وسره خو دې لاري ته راوړې نه دغه الله په لاس کې دی بیا دغه واضح خو په آخرت کې کوم هدایت ته چې الله به ورکړي دوی نو به دا فائدې رسېږي هدایت په عربی کې لارې خو ته وایي کنه
نو الله به دوی ته په آخرت کې خی لار د جنت. هدایت نه مراد دا شو. ورسېدې به ګونه رسېدې نو امن په کوم ځای کې مراد دی؟ دنیا او آخرت کې. او هدایت کوم ځای کې دی؟ دنیا او آخرت کې. سره د وضاحت چې کوم منغو کو الله دې موږ ته نصیب کړي. خدي آیتنا مسله ثابته شو چې کوم سره موحدي الله بوله څور کوي؟ امن او هدایت. دا فضیلت شو د توحید او دا مناسبت د دې آیت د باب سره. دا غینه بعد حدیث راوړل دی وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. عبادة بن الصامت رضي الله عنه دا خبره کوي. عبادة بن الصامت ابن قيس الانصاري الخزرجي. دا انصاری صحابي دی او په انصارو کې به د خزرج د خاندان نه او قوم نه دی او د مرشه په علاقه کې چې غیته رمله ویل کیږي په 4 هجری کې او په وخت کې عمر 2 کاله. ډېر اوچت صحابي دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ډېر حدیثونه نقل کړي. دی وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من شهد ان لا اله الا الله. چا چې گوايو کړه د دې خبرې چې نشتی معبود په حق باندې مگر یو الله. مخکې حدیث و ورسته ول دې جمله کې لږ تفصیل کو. ها لا اله الا الله د دې گواہی دا خبره ساتي چې گواہی صرف په خله نه ده. ګوره علما سوي عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. چې تاته د لا اله الا الله معنی معلومه یو دویم په دې باندې عمل وکې یقین بدی اخلاص بی محبت بی. دا ټولي خبرې چې را جمع شي نو ته یو مسلمان مؤمن شي. لا اله الا الله په خله باندې ویل څه مطلب شو؟ من شهد ان لا اله الا الله. کله چې تاسو حدیثونو کې دا ټکی ووري چې پیغمبر وایي چا چې گواہی ورکړه د لا اله الا الله پوه شي چې مطلب دا دی چې چا گواہی ورکړه په جبه باندې په زړه باندې او باندامونو باندې. په جبه به وي په زړه به د عقیده ساتي د دې سره به محبت ساتي باندامونو باندې به عمل کی. لا اله الا الله څه مطلب دی؟ نشتی معبود په حق باندې مگر یو الله. او بیا هم زه درګاو دربار لنو ته لا اله الا الله څه مطلب دی؟ وې زه گواہی کوم چې الله دې بل حقدار دې تعویذ په غاړه کې پروت دی. څه مطلب دی؟ لا اله الا الله زه گواہی کوم چې الله معبود ته په حق باندې بل نشتی د الله نه علاوه او نظرانی او منښت غیر الله په نوم کوا. دا کم گواہی ته ورکې د توحید. نو ولني مسله دلته دا شو او ځکه د ساتي د لا اله الا الله د دې کلمې د پر خپل شروط دي. سودی ما په دې باندې تفصیلی بیان وکړم. سودی قاری صاحب اته شروط او مشهور دادي چې د ودی بعض علماء سره تم شرط زیاتی کوي. مشهور چې کوم دي د علماء په منځ کې هغه دوا اقوالیه او یا اته. شیخ حافظ الحکمی رحمه الله په یو شعر کې دا ذکر کړی دی العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. علم چې ته دا کلمه پیژنې دې څه مطلب دی؟ یقین په دې باندې. دریم قبلول د دې. څلورم دې ته غاړه یې خوده. پنځم دا رښتینه ګڼل. شپږم اخلاص. اووم د دې سره محبت. او دې تفصیل ما کړه بیان ووري د لا اله الا الله شروط. لا اله نشتی معبود. اله مطلب د معبود مألوه معبود ته وي. الا الله مگر یو الله. کوم دې څه ترجمه وکړه دا به صحیح کې غلطه وي چې نشتی معبود مگر یو الله. دا ترجمه غلطه ہے کہ صحیح ده؟
ولي غلطه ده معبودان خوشتي ولي مشرکان بوتانو ته معبودان نه وي ستوري ته نور ته سپومې ته نه وي معبودان وي وت نه دا ټکي به سره بکی لازم لګي چې نشتی معبود په حق سره مگر یو الله یعنی دې څه الله وي فما اغنت عنهم الهتهم فائدہ ورنکړه غوی له دا غوی معبودانو یعنی شتي خو فائدې ولا ورنکړه چې په حق نه ها په بل ځکه الله سبحانه وتعالى دا خبره کړې ده چې ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم تاسو چې بندگی کوئ سي نمونه حقیقت نشته خوشتي اگر که حقیقت نشته زور نشته طاقت نشته خودم رده چې غوي خو ته معبودان وای کنه نو درته یو اهمه فائدې ذکر کومه د دې د ترجمه صحیح یاد کړئ او که په دې نننی درس کې تاسو صرف د ترجمه صحیح یاد کړئ کنه او دې سره د لک تفصیل نو تاسو غټه غټه وکړه لا اله نشتی معبود د ترشی درس کې ما دا خبره ذکر کړې چې د دوه مسلې دی په لا اله الا الله نفي نشتی الا الله اثبات نو نشتی یو معبودهم په حق باندې لا اله دا مطلب شو خبره وبديزي ودرې نه ګوره به کفر دی وديزي به خبره ودرې نه چې بس ختمه کی یو سړی وی لا اله بیا به سبب له خبره کو صحیح او کفر دی یعنی نشتی معبود سره نه خبره به لازم پوره کې لا اله نشتی معبود په حق باندې الا الله مگر یو الله نو عبادت ختم کو نفی دی کو د غیر الله نه او ثابت کو د چا د پاره د الله د پاره بس خلک دلته د ترجمه کوي لا اله الا الله نشتی خالق مگر یو الله نشتی رازق مگر یو الله نشتی پیدا کون کې مگر یو الله دا ترجمه صحیح ده غلطه ده د مکی مشرکانو ته چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تاسو وایي چې لا اله الا الله کچرته د لا اله الا الله مطلب دی چې خالق او رازق او نظام چلون کې الله دی نو بیا خو دا خبره منی نو ولې د کلمې نه انکار وکړو نو سی وی الله په قران کې وی اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب دا ټول معبودان به ختمو صرف د یو بندگی وکړو سبحان الله غره په هو د بعضو نن سبا نام نه حد مسلمانانو لا اله الا الله په مطلب باندې نو د لا اله الا الله مطلب نشته چې خالق الله او رازق الله دا خو ویمني به ولید لا اله الا الله نوی او ته پته و چې د لا اله الا الله مطلب دی چې بندگی به یک یوازې د الله کیږي دا د لا اله الا الله مطلب دی بعض وی د لا اله الا الله مطلب دی د خالق نه د کېدو یقین مخلوق نه د نه کېدو یقین دا ترجمه وچا کړی ده نو د لا اله الا الله ترجمه څه شو نشتی معبود په حق سره مگر یو الله یا دې سی وای څنګه معاویه وی نشتی حقدار د بندګۍ سوا د الله دم صحیح خدا غلطه ده چې نشتی خالق مگر یو الله نشتی رازق مگر یو الله نشتی موجود مگر یو الله نشتی نظام چلون کې مگر یو الله دا ټول مسلې په ربوبیت کې راځي او د مشرکان مني لا اله الا الله چا چې گواہی ورکړه د دې کلمې چې نشتی حقدار د بندګۍ مگر یو الله وحده یوازې ده تاکید وکړو لا شریک له نشتی دغه سره شریک تاکید وکړو د نفي بیا بدویم پر خبره واپس راځي ځکه چې مخکې هو شو کنه لا اله الا الله کې د دوه خبرې شتي کې نشتی شتي بدویم پر بیا ولې ذکر کیږي د تاکید د پاره نشتی د عبادت حقدار مگر یو الله وحده یک یوازې ده به ته مضبوطه کړه دا خبره لا شریک له نشتی دغه سره شریک دا خبره خو مخکې ذکر شو خو به ذکر کړه د تاکید د پاره او په دې کې مې یو آیت ذهن ته راغله چې عادیانو په دې مسله باندې پویدو چې لا اله الا الله څه مطلب دی الله سوی و الى عاد اخاهم هودا
عادیانو ته مسوک لګلو هود علیه السلام الله ما لګلو قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هغه یې قوم زما بندگی وکړئ د الله نشتی معبود دا غنه له بل څوک په حق باندې د لا اله الا الله لیکل هغه جواب څور کو دي ته وکړي چې دوی به خبره پویدو کنه دی جواب نه معلوم اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا او پریدو هغه چې زموږ پلار نکه بندگی کول او یې کې واځي د الله بندگی وکړو د لا اله الا الله مطلب باندې پوه شو چې د لا اله الا الله مطلب څه دی چې د بوتان ټول سیټ ده لا اله الا الله مطلب دی ګټي ونی ټول سیټ ده لا اله الا الله مطلب دی قبرونه باباګان درګاونه ټول سیټ ده او ورسید او نن سبا د بخچغي وی لا اله الا الله لا اله الا الله او پویږي بنا نقول أغوي بدي باندې پوښي وحده لا شريك له دا غینه بعد وان محمدا عبده ورسوله اوله گویسه شو چې نشته دی بعد حقدار مگر یو الله یوازې دی دا سره شریک نشته دویمه گویسه شو وان محمدا عبده ورسوله او محمد صلى الله عليه وسلم بنده د الله دی او رسول دا غدي دا به گوی ورکه دا دویمه گوی شو ځکه چې د دینه بعد پیغمبر یو فضیلت بیانول والده دا فضیلت لپاره دا گواهی لازم دی ګوره سره دا تفصیل کوم چې ما بیان محمد زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم دی محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي او بل مشهور نوم دی احمد او محمد مطلب دا دی یعنی دا الله سنا دي چې چانه دی ویل څنګه چې پیغمبر ویل دا احمد مطلب دی محمد په مخلوقاتو کې د چا دومره صفت نه دی شوی څومره چې زمونږ د پیغمبر شوی او د دوه خبرې دي پیغمبر چې د الله څنګه بندگی کړې دي چې کړې ده نه ده کړې به د دې پیغمبر چې څومره خلکو تابعداري کړې ده او د صفات بیان کړې دي هغه د بل چا نه ده شي د دوه خبرې شي او درته فائدې ذکر کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نمونه زموږ په ملکونو کې یو قران چاپ کیږي چې دغه په اوله کې یو کم سل نمونه د الله ذکر کړي او په اخر کې یو کم سل نمونه د چا ذکر شي د رسول صلی الله علیه وسلم خدا به سند دي په دې کې د بازو سند دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفات ډیر دي صفت جدا دي او نوم څه دي جدا دي واستدې یو کس مبارک وي چې پلانې الصادق صادق څه مطلب دی رښتیا وي نو دای نوم دی د صفت نو دا باز د صفات عمر والی په نومونو کې ورواچي نو دغه به سند دی چې یو کم سل نومونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشته یو څو نومونه دي هغه ما به د سیرت چې کومه سلسله ده پای کې ما تخکاری چې سلورم بیان دی کې پنځم هغه به ووري پای کې ما د پیغمبر نوم نسب او دغه نمونه چې کوم نسبت هغه ته کی تفصیل ما ټول ته ذکر کړي عبده بنده د الله دی مطلب دی چې الله سره شریک نه دی سبحان الله بنده د الله دی نو د الله سره شریک نه دی ځکه د الله سره بنده نه شریک کېږي کنه شریک کېږي شي نشي رد شو په ټول خلکو باندې چې پیغمبر له هغه کارونه ور کوي کوم کارونه چې د الله دي ورسوله او پیغمبر دې د الله را لېږلې شوی رسوله یعنی رساله ول الله ورکړي پیغام موږ ته رسولې نور سره ګره سنشتي خاصیت چې د سره هغه صحیح کوم چې د الله سره دی نه دغه خاصیت وسره نشته قرآن کې الله په خپل ذکر کوي په سورۃ الاعراف کې قل او پیغمبر دې خلقو ته لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله
اے پیغمبره اوه د خلکو ته چې زه د خپل ځان د پاره د نفع او د نقصان مالک نه یم، د خپل ځان د پاره الا ماشاءالله مگر ک الله وای. اوس پیغمبر چې د خپل ځان د پاره د نفع او د نقصان مالک نه دی، نو تعالی د کم جن نفع او نقصان درکې. او به دا خبرې پالتو دي چې دا نور دی او بشر نه دی، نه بالکل بشر دی، زمنګ پشان انسان دی په اصل کې، اصل خلقت چې کم دی. نبی غوره په سره غوره په دې دی چې الله ته وحی کړی دا. په سورۃ فصلت کیم دا خبر راغلی ده، په سورۃ الکهف کیم ده قل انما انا بشر مثلكم. او پیغمبر دی خلقو ته چې زستاسو په شان سیمه بشر یم، بس فرق ته ويوحى الي، فټ فرق ته د وحی د لاس. نور اصل کې موږ سيو یو شان ډیر ځینې کله دا خبر ذکر کړی ما تاسو ته پیغمبر درولې کو پتا سو کې څه مطلب دی؟ تاسو په جنس کې تاسو انسانانی هغه انسان نه جوړ د نور دی. دا زموږ په ملک غټه جاخه روانه ده چې پیغمبر نور دی او کسره بشر دی. وای خوراکي کو یو واده وو او ستړی کېدو او خفه کېدو او غوسه کېدو او قضای حاجت لته او به د کوم ځین نور شو. او به دې ظلم ته وګوره، نور من نور الله، نور دی خدا نور د چا د نور نه جوړ شي؟ د الله د نور نه. نو یو شان شو که یو شان نه شو؟ خاص د مثال درکم، دا کاغذ دی، د دې نه زد دا ټوکړه لري کوم، وې دا کاغذ ټوکړه د دې کاغذ چې دا غټ او دا وړو کې، نو دا کاغذ د دې په شان دی کنه دی؟ بالکل یو شان دی. چې کله یو ظالم دا وایي چې د الله پیغمبر نور دی او د الله د نور نه دی، نو مطلب دا شو چې دی والله یو شان دی، ولیاذ بالله. نو پیغمبر نور کو ته بدی وی چې صفت نور دی، صفت مطلب یعنی الله ولا نور ور کړو چې هغه وحی ده. نو صحیح دا خبر هم منو، خو د پیغمبر ذات نور دی، دا خبر صحیح ده که غلطه ده؟ دا غلطه ده. پیغمبر بشر دی، بشر انسان ته وای. واضح حدیثونه په دې د خلک بوسره سکی په صحیح بخاری، صحیح مسلم، په نورو کتابونو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر په منځ کې خطا شو. د دې بریلیانو دا بس خبرې له خندا راوړي. یو عالم موحد په ټي وي باندې ناسو دا خبره کوله، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر مونږ کو په منځ کې د رکعات په عددو کې خطا شو. خو کو سره بریلی ناسو، نو دوی خو د خپل نمبر ډیر ول غواړي چې خلک وایي چې او حقیقي مینه خو د پیغمبر سره وسدي هغه وی پیغمبر د منځ رکعاتونه چې څومره دي په عدد کې خطا شو، 2 رکعات وکړو، سلام وګرځو، کور ته لاړ. دې ته څه وجه دغه توبه وباسوي، استغفار وکا، ګستاخ رسول ته پلانې او غای جوړ کړل. زموږ په ملک دا ټکړې رسان دي، ګستاخ رسول ټاپه په واچو به ملکا خلکو ایمان دی ته وای. ته خول دا وګورې چې ګستاخی ده کنه. هغه عالم متوي رورا په صحیح مسلم کې پلانې نمبر حدیث ته، په صحیح بخاری کې پلانې نمبر حدیث ته، پیغمبر په خپل وې ګورې الفاظ ته دا عالم وې. بیا پیغمبر منځ راغی مونږی پوره کو، نو به د منځنه بعد دا وې انما انا بشر مثلکم، زستاسو په شان انسان ما. نو کچرته خطا شمه نو مال دغه تنبیه را کوي، وی کچرته زه خطا شمه ولې دې وسه ترجمه کوي، هغه ترجمه پرې د ګستاخ رسول ته وي. و دې سره سکی ا ترجمه اٹکه وتا هو په حدیث کې وته دا پرې دوی ګستاخی دې کړې د پیغمبر. څه خیال چې زموږ عوامو د دې حق پر سالم سیډ واغستو، د چا سیډ واغستو؟ ای بریلی ماشاءالله مینه د پیغمبر سره دي سي چې دا ټکه هم نه اوریدو چې خطا شي. لکه خطا او ګناه کې خو فرق دی.
چا خدای نه دی ویل چې ګناه کړی دا خو څه وي سهو شوی دی خطا شوی دی خو په انسان باندې راځي خبره تیری نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما دا خبره دی پر واسطه چې په منځ کې خطا شوی بیا لړ کور ته بیا صحابه کرام ته یا رسول الله ته مجدي سو راغه مونږی پوره کو به وي زستاسو په شان انسان خوازی وي زستاسو په شان سیمه انسان ما ها او دا غوې خبرې کړي ووري د زموږ په ملکونو کې چې کم دي نو ته به ته حیران شې چې په جمعات کې باقاعده زی پرې خو دی درچا د پاره دوی د پیغمبر د پاره بیا به د بدتمیز اور مخ کې شي جمع وکړي نو چې پیغمبر دلته راځي ته ته زی پرې خو دی نو بدتمیز ستا په امامتۍ کې پیغمبر شاته ولاړی موږ وکړي بیا خو پرې د چې د محراب ته اور مخ کې شو موږ نو حاضر ناظر حاضر ناظر دی ستا جمعات په پاکستان کې دی د دې بل جمعات مثال کې په امریکا کې دی ته وایې چې ستا جمعات تم راځي هغه امریکا کې چې راوي زما جمعات تم راځي نو په یو وخت د کم ځای ته شي چې الله تعالی عقل ورکړي بالا په پوه شي نو رسول له الله ول پیغام ورکړي د ومنګه گواہی کوي چې پیغمبر دا پیغام پورا را رسوله مسله دا ثابت شو چې دین مکمل دی هیڅ پکې نه دی پاتې شوی د پیغمبر سره د محبت منګولې کو دام د الله د پاره کو ځکه چې الله ور سره محبت کوي منګ ور سره محبت کوو نو د پیغمبر سره محبت په اصل کې محبت ته چا سره دی د الله سره د دې پیغمبر په حق کې چې کوم گواہی ته ورکې چې د پیغمبر دی د گواہی کمزوري کېږي چې کله ته په ګناونو کې پریوسی ولی ځکه چې ته وایې چې پیغمبر د خدای پیغمبر په لار روان نشو دا گواہی کمزوري کېدی شي چې کله ته دا غنه علاوه یو امتی دا خبره د الف نه د یا پوری منی اگر کاغه د قران او حدیث خلاف د پیغمبر غنه منی د شهادت او گواہی په کوم ځای کې پاتې شو په خلوی رسول له نو د رسول سره څوک دا کوي چې د امتی خبره باخلو د پیغمبر خبره به دیوال راځي درشن کوم خلک چې بدعات په دین کې پیدا کوي نوی ولی ځکه چې پیغمبر خو دین ټول رسوله دی به کې نوی مسلې راو باسي مطلب دی چې پیغمبر نه باز مسلې پاتې شوی دی ولیا بالله درې مګوي وان عيسى عبد الله ورسوله او دا چې عيسى عليه السلام د الله بنده دی او رسول دی مسله دې چاره وړه عيسى عليه السلام دلته مقشن خبره ده کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک یو خودم رضا کله د په دې شریعت کې دې خبرې یي چې هغه زمونږ د شریعت خلافي نو موږ به د چا خبره منو د خپل شریعت په منو هغه منسوخ شي نو هغه باندې زمونږ ایمان دی چې پیغمبر دې د الله طرف راغلی خودلته سوال دی چې ولی د عیسی علی السلام تذکر شو بل پیغمبر یاد نکو جواب د عیسی علی السلام په باره کې دوه قسمه خلک دي چې هغه زیاته کړل یو يهود دي يهود وایي چې د دروغجنو او د زنا نه پیدا شوی او د مور ولیاذ بالله مریم هغه زنا کړو نو د پیدا شوی او ځکه هغه کوشش وکړ د وجلو خو الله ته بچو نو دغه په دغه کې دی چې موږ وجلې دیم قسم خلک دي نصارا چې هغه د کرسچن ویل کېږي عیسایان وته ویل کېږي نو دوی وایي عیسی علیه السلام د الله زوی دی او الله د دریم دی یعنی یا د مور یو شو او عیسی علیه السلام او الله ولیعذ بالله د دریم کو یا جبريل علیه السلام او عیسی علیه السلام او څوک او الله وسره دریم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه ذکر الله د عیسی علیه السلام تذکر وکړه چې نه ذکر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عیسی علیه السلام تذکر وکړه چې نه دغه ستاسو غلطه عقیده ده ای يهوديانو چې د پیغمبر نه و د زنا نه پیدا شوی نه حدیث نه خو د الله بندو پیغمبر دغه رد شو بیا رد شو په عیسایانو باندې چې تاسو د عقیدم غلطه چې هغه د الله زوی دی هغه د الله زوی نه دی هغه د الله بنده دی او د الله پیغمبر دی وکلمته او کلمه د الله ده کلمه په عربی کې لفظ ته وي ټکی ته وي
نو کلمه د الله ده مطلب دا دی چې هغه د کلمې د کن نه پیدا شوی دی. کلمه د سنه د کن نه په خپل د کلمه نه ده. عیسی علیه السلام کلمه نه ده. څوک د ترجمه کو کلمه ته په خپل د کلمه ده، دا ټکی دی نه، هغه الله پیدا کړی د ټکی د کن نه. ولې د ټکی د کن نه؟ پلاری نو نو چې پلاری نو د څنګه پیدا شو؟ نو الله سبحانه وتعالى سوی ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، مثال د عیسی علیہ السلام د الله پنځ دي سیده لکه آدم علیہ السلام. خلقه من تراب، پیدا کړی دی د خاورونه، ثم قال له کن فیکون، بیا ته الله وشا هغه شو. آدم علیہ السلام ته ویلو شا هغه شو، دغه شان عیسی علیہ السلام ته ویل دي وشا هغه شو. په سورۃ مریم کې الله سبحانه وتعالى د عیسی علیہ السلام مقام ذکر کړی دی چې هغه د الله بندو. بیا الله وی ما كان لله ان يتخذ من ولد، الله سره دا نخه یو نه الله د ځان د پر بچی نیولې دی، سبحانه هغه پاک تر دی هر نقص نه. اذا قضى امرا، کله چې سکار وغواړي فانما يقول له كن فيكون. نو د کلمته نو مطلب څه شو؟ د کن د ټکی نه پیدا شوی، یعنی کن په ټکی باندې پیدا شوی، کن هغه شو. او د بچی د پیدایش لپاره د پلار کېدل لازم دي کنه، چې خزه او سړی یو ځای شي نو د مور په رحم کې دنه بچی جوړ شي. دي چې دا بچی څنګه جوړ شو؟ ودا الله وی چې کن شا یغه شو. القاها الى مریم، چې دا ټکی دی چې چولې و مریم ته، وروح من، او روح دې د الله د طرف نه. دا ټکی نه دی وروح من الى مریم. مریم دا دغه سده مور ده. سبحان الله غناشنا واقع دغه تفسیر ووري چې کله جبريل عليه السلام راغی او د الله په اذن سره هغه روح ورواچوله او د ماشوم جوړ شو دای په خېټه کې. الله وی لا ونی ته ودرې د کله چې بیا هغه دړ راغی د ماشوم د پیدایش، یا لیتنی مت قبل هذا، ويرمان چې دینه مخکې زمړه. دغه چې قوم بسوي الله ول زیره ورکو د جبريل عليه السلام په خله چې یریګه ما د تازه کجوري د وبه د خورا قوم چې د تسوي ورته وای زما روجه د خبرونه څنګه نشنه طریقې وته او مقشانو شو څنګه غیر د سنه چې څنګه را لو زوی د ځن سره بغیر کړه روان کړی د عیسی علیه السلام، چې څنګه غوي ولیدو دایری کې دا وی یا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. اے خور د هارون، پلار خوسته سدي سي بد سړی نو نه د مور زنا کاراو، ته د کوم زنا لا کاراو؟ نو هغه شو کوم جواب؟ فاشارت الیه، عیسی علیہ السلام ته اشاره وکړه سره بغیک. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. مریم ته د تسل سادهګانو خبرې اوس په د شی د بغیک کې پروت ته. قال اني عبد الله، خبرې شروع کړو زه الله بنده. شروع د دې ټکی نو کړو زه الله بنده. نو مریم دغه مور ده او اخت هارون خور د هارون ده. نو ذهن کې درنه شي چې دینه مراد هغه هارون ده کوم چې د موسی علیہ السلام رورو نه دبل هارون ده. وروح من او ساده روح د الله د طرفنا. دې مسلې دې ټکی د لاسه بس خلک گمراه شي. د دې دوه معنی دي. یو معنی خو سیده چې روح من روح د الله د طرفنا، په دې کې څه دي کوئی سم نشته. دا من کې چې اوس کوم روح د نچریا چا طرف نه واځي
بلکې دا خو پرې د دوی ته دا وایي چې څوک د سره دا خبره وکړي چې قرآن کې الله وی وروح من روح د الله طرفنا عیسی علیه السلام یو خاص انسان شو د الله د یعنی د الله په شان دي ځکه چې دا غنه دی نو ځکه د الله زوی شو وای نه بیا به دې مبارک سوی الله وی وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض الله مسخر کړی دي تاسو لپاره هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي جميعا منه دا ټول د الله طرف نه وي دي زمکه غرونو مبارک وسوي دلته منه ټکی راغلی نو نصارا چې گمراه شوي دغه دې ټکی دلاس وي د روح من مطلب دا دی چې د الله زوی دی والعیاذ بالله او موږ چې دا خبره څه ده غلطه روح من یعنی دا روح چې بده کې دنه و د چا طرف نه ده د الله طرف نه ده واضح خبره نو مطلب دا شو چې د الله زوی دی نه هغه په دې خبره باندې حق ته نه دي رسیدلی او په گمراهۍ کې دي به دا خبره ده ساتي چې الله ته یو شی اضافت کېده د بدو قسمه یا عام او یا خاص عام دي شي من ټول او د مخلوقات چې څومره درچا مخلوقات دي د الله عام اضافه خو بیا په کې باز خاص دي لکه بیت الله کعبه د چا د الله ټول الله خدای خاصیت ته دسره خاصیت رسول الله اضافه الله ته وشو نو څنګه چې عیسی علیه السلام کلمت الله روح منه د یو خاص اضافت ته د څومره گواہی شو دریمه اولنی گواہی د چا ده د الله په حق ده دویمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دریم عیسی علیه السلام څلورمه گواہی والجنه حق او جنت حق دی والنار حق د پنځمه گواہی شو او جهنم حق دی د گواہی بور کې ایمان او عقیده بساتي چې جنت ومشتي او جهنم ومشتي ما دا خبره مخکې ذکر کړو چې زموږ د عقیده چې وشتي ګور نتیجې ته ګوري ها د دې لپاره د حدیث تل راوړل ناشنا حدیث یو سړی دی او عبادت حقدار الله دی پیغمبر د الله رسول او بندر عیسی علیہ السلام د الله رسول او بندر او روح دی د الله د طرفنا او جنت حق دی او جهنم حق دی ادخله الله الجنه الله بدا سړی جنت ته نواسي على ما كان من العمل که هر څه عمل کړی یو معنی دا على ما كان من العمل اغه اعمالو کې کوتاهی بوت الله سکی ابو ته معاف کی موحد دی توحید فضیلت مورد ادخله الله الجنه على ما كان من العمل بده خبره ده ساتي چې جنت ته ننويسته د بدو قسم دي موحدین په ټول جنت ته ننوځي خو بدو قسم دي د اول وخت ننوته او ورسته د عذاب ننوته ادوان دلته مراد دي د شنی توسیده فائدہ ول خو باندې واچو چې ځه موحدین بچته دي جنت ته ځنه ما مخ کې وی کنه چې د لا اله الا الله د پاره دي شروط پای کې عملون دي تب مهنت کې کوشش وکړي یو سړی دی موحد دی الله بخله دی د اول طرف لار جنت یو سړی دی موحد دی ګناونه کړی دی به د اول ټیم جنت ته ځي نه جهنم ته بلاړ شي کله بوزي بیا به په جنت ته راشي بعض علماء دا معنی کې دم ډیر ناشنا ده ادخله الله الجنه على ما كان من العمل الله به جنت ته دنکی ننباسي به او دلب مقام ورکی د عمل مناسب على ما كان من العمل ځکه جنت کې غټو خلک یو شان نه دي کنه یو شان هر سړی ته به زي ملاویږي دغه د عمل مطابق اخرجاه وإذا حدیث راوړل دي اخرجاه هغه دوانو سوکتي امام بخاری او امام مسلم د دوانو د حدیث راوړل الله سبحانه وتعالى موږ ته جنت نصیب کړي د حدیث واضح ده کنه څه فضیلت د موحدینو ها امن هدایت د خدای غایت نه ثابت شو دي حدیث ثابت شو الله به جنت ته بوسي
اوس هغه تفصیل بیا ما وکړو جنت ته وسنګ شي. ولهما في حديث عتبان او دغه دوانو به اشاره چاته ده امام بخاری و مسلم او دغه دوانو یو حدیث راوړل چې هغه د عتبان رضی الله عنه. عتبان د عین لاندې زیر دی بس خلک دي ته عتبان وي عتبان غلط دی. عتبان ابن مالك الانصاري رضي الله عنه ده حدیث دی ناشنا انسانو ده د خپل قوم امامو نو د سترګو نظری بیا ختم شو د سترګو نظری ختم شو نو دی به جمعه ته نشي تل نو راغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس یا رسول الله زما په کور کې په یو ځکه منځو کنو د غزیب بیا زه د منځ د پاره خاص کم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغه او باز ملګری وسره چې بای کې ابوبکر او عمر او چې کور ته ورنوته نو ته اين تريد ان اصلي كم زید وخت او ته اشاره وکړه یا رسول الله صلی ها هنا د کور یو ګټو ته یاد کوي دلته وګ پیغمبر صلی الله علیه وسلم الته 2 رکعات وکړه. دې حدیث وجره ته بیانو مولي دې دا خبره کوي حدیث ترجمه ووري بیرته وجه بیانو وی پیغمبر دا خبره کړی ده فإن الله حرم على النار الله حرام کړی دی په جهنم باندې هغه انسان موحدین ووري د فضیلت او خوشاله بشي. الله حرام کړی دی په جهنم باندې هغه انسان من قال لا اله الا الله چې کلمه د لا اله الا الله وی يبتغي بذلك وجه الله خالص الله د پاره ویلي د الله د رضا د پاره ویلي دی په جهنم باندې څه شو حرام شو. وجر دی حدیث متوستوي ادا ده پیغمبر د چا کورته لاړ عتبان کورته لاړ 2 رکعات منځو بیا غول خوراک تیار کړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوراک ته ایثار شو نو د تذکیره شروع کړل ک انسانان چې کینې به د انسانانو تذکیره کوي نو یو کس یاد کو په مجلس کې د بازو کسانو او دا غنمو مالک ابن الدخشم مالک ابن الدخشم ویغه پلانې نو یو پکې وی هو منافق امړه پر د مالک ابن الدخشم منافق سره پیغمبر نه سو دا خبر وشو رسول صلی الله علیه وسلم لا تقل كذا دي سموه أليس قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله ویلې کنه ویلې يريد بذلك وجه الله ده الله درزه لپاره ویلې بیا پیغمبر وی فإن الله حرم على النار دغه حدیث ته ټوټه الله حرام کړی دی په ور باندې هغه انسان چې سوي بس لا اله الا الله په خلا به خډیر له جنت ها لا اله الا الله سره دغه شروط مخکې ذکر شو ګور يبتغي بذلك وجه الله وسره قید ولګو ګوره پیغمبر خبر پرې نه خو د بدی چې من قال لا اله الا الله چې لا اله الا الله و دې جنت لنه قید وسره ولګو يبتغي بذلك وجه الله دا کلمه به د زړه د کومې نه سره د عمل او د اخلاص او د یقین علاوه به جنت ته ځي. یو حدیث کې دا راځي چې د جنت چابي څه ده لا اله الا الله نو بیا چابي بدل زدر کوم د یو کور او د دروازې خو غاخونه به پکې نه دروازو به کولوش نه د چابي د پر بغاخونه جوړه هغه خونه سړي دغه شروط دغه اعمال د منځ د عبادتونه د ټول دي چابي هغه خونه دي دایته لا اله الا الله بس په جهنم باندې حرام شو نه يبتغي بذلك وجه الله. قرآن کې مله دا خبره کړې ده ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن چې الله ته مخامخ کو د الله دین ته توجه کړه او غاړه کې خو د الله ته وهو محسن شرط ته پکې ده په صحیح طریقه باندې عمل او مهنت او کوشش کوي فقد استمسك بالعروه الوثقى د اسلام مضبوطه کړی راونی و دا به شرط. یو بل حدیث دم په صحیح بخاری کې چې دلته مؤلف رحم الله نه راوړي باغی کې د دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل ته دا خبره کړې و وی معاذ
ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوق چې دا گواہی کوي د لا اله الا الله او د محمد رسول الله صدقا من قلبه، دا وسره قید ولګو د زړه الله ول سور کوي سم خوشاله شي الا حرمه الله على النار، الله به حرام کې بس باندې په ور باندې لازم به جنت تشي. لازم د پر الحمدلله د خوشحالي مقام دی، الله دې موږ په دغه موحدینو کې شمار کړي. امام حسن بصري رحمه الله بدا خبره کوله وی ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني. ایمان دې ته نه وي چې تاسو فرمانونه کېو اصلي ځان خسته کړو زه مؤمن یم. ایمان وسته ما وقر في القلب وصدقته الاعمال، زړه کې ایمان او عقیده خانو سمت مونږ ته بسنګ پته لګي چې بزړه کې مضبوطه ایمان او عقیده ده. وصدقته الاعمال، اعمال به وکړو د اعمال به مهر رواچي دي خبرې لچ سره موحد دي. صرف پدې کار نه کې صرف لا اله الا الله اصول منټه پاتې نو بده کې دا حدیث وای اگر کدا تفصیلی ده خو چې څومره مسلې به کې بیان شو بیان. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، ابو سعيد الخدري وای ابو سعيد الخدري ابو سعيد خو کنیت ته د خپل نوم سعد بن مالك بن سنان الانصاري الخزرجي دی. دوی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې و. قال موسی علیه السلام، موسی علیه السلام دا خبره کړې ده. پیغمبر وسته چا خبره کوي؟ موسی علیه السلام. یا ربي اے رب زما الله ته وی علمني شيئا اذكرك وادعوك به، ما تدسي سوخایا چې الله تا پیا دوما او تا نه به دعاګانې غواړم دې ذکر راته. قال الله وتوي قل يا موسى، موسى عليه السلام ته دا وایا لا اله الا الله، سوایا لا اله الا الله وایا. هغه وتوي يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يلا دا غستا هر بنده دا ویسه خاص سره ته وخایا. الله وتوي يا موسى، يا موسى دې ته وکړي دې لپاره دا حدیث راوړی. لو ان السماوات السبع، کچرته و اسمانونه وعامرهن غيري، او بدي اسمان کې علاوه لوي زمان علاوه چې کوم مسیدون کې دي، والارضين السبع في كفه، او د دې سره ووانه زمکه د تلی په یو طرف کې ورواچه، ولا اله الا الله في كفه، او لا اله الا الله کلمه په بل طرف کې ورواچه، مالت بهن لا اله الا الله، نو کم طرف بدرون شي لا اله الا الله بدرون شي. زمکه و اسمانونه و زمکه و اسمانونه او په دې کې چې څوک وسیږي دا ټول د لا اله الا الله مقابله نشي کولای. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، امام ابن حبان او امام حاکم دا حدیث راوړي. نو دې کې یو مسله ده چې څه وته وی سوایا موسی علی السلام ته کوم ذکر وو؟ لا اله الا الله. رد په صوفیه باندې هغه چې وی هو 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 وته وو نه، حدیث وته وی چې لا اله لا اله لا اله نه الا الله الا الله الا الله دا وته وو نه پورا به س لا اله الا الله. صوفیه دا دوی دا هو لګی دي تاسو خبري وی دا هو اختصار دی د لا اله الا الله. دغه په مخه دغه جمله مګنی شو ویلې نو یې سوایو هو 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 لکه زناور چریږي. ندینی یو مسله ده. بل موسی علیہ السلام د لا اله الا الله سپکاوی نه دی کړی، خداغه مطلب دا چې الله دا ټول بندگان وي، دا ډیره اوچته کلمه ده، خو ماته خاص ذکر خو دې مطلب دی. بل مسله لا اله الا الله وزن څومره دی چې د واسمانونه وزمکی او په دې سکوسی الله نه له ټول، او لا اله الا الله په درنه ده. زه ته حدیث ذکر کوم، اشاره ته صرف کوم، هغه مشهور ده په حدیث البطاقه باندې، او به کې ده دی غوګو ته کېږي قیامت پرز به یو انسان راشي، الله به یو کم سل رجستر راو باسي د لپاره، سو یو کم سل رجستر ابو د ګناون نه ډکی. نو د دې انسان به دا ګومان شي چې زه خو تبا شوم، یو کم سل رجستر او هغه د ګناونو نه ډک دي ټول.
خپه بشي په غم کې بشي الله وته صبر بیا الله یو بتاقر وبس بتاقه کارت او هغه کارت هغه کې د توحید هغه عقیده لا اله الا الله الله به ملائکه ته وی دا کارت او د رجستر د بتل کې ورواچوي یو طرف ته د توحید عقیده بل طرف ته یو کم سل رجستر هغه رجستر بر ورسی هغه لا اله الا الله کته پاتې الله وي زمو بنده جنت ته بوزي د فضیلت د توحید او د عقیده د پاک او الله سبحانه وتعالى مونږ ته نصیب کړی د نور تاسو وړي په دې شکر وباسي دومره فضیلت د لا اله الا الله ان شاء الله باقی مسائل مدخکاری یو حدیث پاتې شو او به چې مؤلف رحم الله په دې باب کې کم مسائل بیان کړی دا غبه پر روان درس کې بیانو او دا غینه بعد به یو ناشنا باب یې خو دې وي باب په بیان د دې کې چې بچا کې توحید نو دې به جنت ته داخليږي بغیر د حساب نه ناشنا باب دې بیا الله سبحانه وتعالى دې موږ پوهږي په قران او حدیث باندې او الله سبحانه وتعالى دې موږ په موحدین او بندگانو کې شمار کړي او الله سبحانه وتعالى دې موږ له مرګ په وخت کې راولي چې موږ په توحید او په سنت باندې مضبوط یو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين